السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. په دې درس کې مونږ یو څو لغتونه یو ځای کړي دي. غواړم چې تاسو لپاره یې تشریح کړم. امید لرم چې د خوښې وړ مو وګرځي. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چېرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ. هر کله چې مونږ یو نوی ویډیو شیر کړو نو تاسو لپاره ورسیږي. راځئ چې اوس درس شروع کړو. Le verre, le verre, le verre mana de obo glace. Le verre de obo glace. La chaise, la chaise, la chaise mana chaukai. Le bol, le bol, le bol. د مستو وړه کاسه. هغه مسته چې په کاسه اچول کېږي هغه کاسه لپاره le bol وایي. La cuillère, la cuillère, la cuillère mana قاشق. La table, la table, la table mana میز. La tasse, la tasse, la tasse mana د چای پیاله، د چای څښلو پیاله. Le couteau, le couteau, le couteau mana چاقو. Le frigo, le frigo, le frigo mana فرج یا یخچال. La machine à laver, la machine à laver, la machine à laver mana د وینځلو ماشین. دلته د کالیو وینځلو ماشین هم لیکلی، خو نه، د ماشین علاوې عموما چې دی د وینځلو ماشین لپاره وایي. هغه که د جامو وینځلو ماشین وي او که د سامان وینځلو ماشین وي ورته ماشین علاوې وایي. د جامو وینځلو ماشین ته لاف لانژ وایي او لا لاف ویسل، لو لاف ویسل. لو لاف ویسل معنا د سامان وینځلو ماشین. لو لاف ویسل د سامان وینځلو ماشین. پول، پول، پول معنا کړایي. کسخول، کسخول، کسخول معنا دیګې. یو ځل بیا غواړم تاسو لپاره د فرانسوي تلفظ کړم. Le verre, la chaise, le bol, la cuillère, la table, la tasse, le couteau, le frigo, la machine à laver, la machine à laver. او جامې وینځلو ماشین ته پاره وایي لاف لانژ. لو لاف ویسل، لو لاف ویسل. پول، کسخول. دا زموږ درس. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چېرې کوم مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي درس کې به هغې په باره کې خبرې وکړو په مخامخ.